د بلخ ولایت د شورتیپې ولسوالۍ د بحر العلوم قلداو مدرسې څخه 34 تنه د حفظ او حدیثو له دورې بشپړولو وروسته فارغ شول. د دغو فارغانو شمیر چې 34 تنه دی او اوس د بلخ ولایت د شورتیپې ولسوالۍ د بحر العلوم قلداو په مدرسې کې د حدیث شریف او قرآن کریم د حفظ دورې په پای ته رسولو سره له مسؤلینو څخه دیپلوم او د فراغت سندونه ترلاسه کوي. همدارنګه په یادو مراسمو کې د بلخ مرستیال والی د دغې ولسوالۍ خلکو او د مدرسو زده کوونکو ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکوي. با شما اطمینان داده میتونیم که هر مشکلاتی شما داشته باشید، هر ضرورتی که شما داشته باشید در واسه توان خود ما مردم میشنویم، با امر شما نشست میکنیم و اینکه اینا و همه کدام مشکلاتی که شما دارین الحمدلله ما شنیدانه هستیم و میشنویم. په ورته وخت کې د بلخ ولایت یو شمېر نورو علماو هم هر یوه د دین او معاصرو زده کړو پر ارزښت او اهمیت خبرې وکړې او د خلکو ترمنځ یې پر یووالي ټینګار وکړ. بس هغه شما خوب برمeyecek بوده انا شما تعصب diyor. Taassüp hiç vakit bir mazlumun, fakirin, müşkülün hal etmekliği için taassüpte bir caya varmıyor. بیاین که هم بدش شویم کیفیت مکاتب و مدارس را به طریقه خوب پیش ببریم، چیزی که واقعیت است، چیزی که به نفع ملت است در او کوشش بکنیم. د یادولو وړ ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت له فتح وروسته د ښوونځیو ترڅنګ دیني مرکزونو ته هم پاملرنه شوې ده او تر اوسه په سلګونو تنو له دغه ډول اسلامي تعلیمي مرکزونو څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي.